بیا عیسی وویل یو سړي 2 زامن لرل. کشر زوی خپل پلار ته وویل پلاره ما ته مې خپله برخه جایداد راکړه. نو هغه سړي خپل جایداد د خپلو 2 زامنو ترمنځ وویشه. څو ورځې وروسته کشر زوی خپله برخه جایداد خرڅ کړ او پیسې واخیستلې او یو لیرې وطن ته لاړ او خپلې پیسې هلته په عیاشۍ کې بې ځایه برباد کړلې. کله چې هغه خپل هر څه مصرف کړل په هغه وطن کې سخت قحطي راغله او هغه محتاج شو. نو هغه لاړ او د هغه وطن د یو سړي سره نوکر شو او هغه سړي هغه خپل پټۍ ته ولېږه چې خوګان وساتي. هغه په دې ارمانو چې خپله ګېډه به په هغو خوړو باندې مړه کړي چې خوګانو به خوړل، خو هیچا هغه ته څه نه ورکول. په پای کې د هغه عقل سر ته راغی او ویل زما د پلار مزدوران دومره زیات خواړه لري چې ورڅخه پاتې کیږي او زه دلته د لوږې له لاسه مړ کیږم. زه به لاړ شم او خپل پلار ته به ورشم او ورته به ووایم چې پلاره ما د خدای او ستا په وړاندې ګناه کړې ده. زه نور د دې وړ نه یم چې ته راته خپل زوی ووایې. ما هم یو له خپلو مزدورانو څخه وشمېره. نو هغه پاڅېد او د خپل پلار کور ته روان شو. هغه لا کور ته نه و ورسېدلی چې پلار یې هغه له لیرې ولیده. زړه یې ورباندې وسوځېده او په منډه منډه د خپل زوی خواته ورغی. هغه یې په غېږ کې ونیوه او ښکل یې کړ. زوی وویل پلاره ما د خدای او ستا په وړاندې ګناه کړې ده. زه نور د دې وړ نه یم چې ستا زوی وګڼل شم. خو پلار یې خپلو نوکرانو ته وویل زر شئ تر ټولو ښه چپنه راوړئ او هغه ته یې واغوندئ، ګوته ور په لاس کړئ او څپلۍ ورته په پښو کړئ. یو چاغ خوڅکی راولئ او حلال یې کړئ او راځئ چې میله جوړه کړو او خوشحالي وکړو. ځکه چې زما دا زوی مړ شوی و او بیرته را ژوندی شوی دی. هغه ورک شوی و خو اوس پیدا شوی دی. نو هغوی جشن پیل کړ. خو د هغه مشر زوی په دې وخت کې په پټي کې و. کله چې راغی او کور ته رانږدې شو نو د ساز او نڅا اواز یې واورېد. نو یو نوکر یې راوغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه دا څه دي؟ نوکر ځواب ورکړ ستا ورور راغلی دی او پلار دې یو چا خوسکی حلال کړی دی ځکه چې هغه روغ رمټ بیرته راغلی دی. خو مشر ورور دومره په قهر شو چې نه یې غوښتل چې کور ته ننوځي. پلار یې د باندې راووت او هغه ته یې زاري وکړله چې کور ته ننوځي. خو هغه خپل پلار ته په ځواب کې وویل ګوره کلونه کیږي چې ما لکه د غلام په شان ستا خدمت کړی دی او هیڅکله مې ستا د امر څخه سرغړونه نه ده کړې. خو ما ته د یو سیرلی هم نه دی راکړی چې خپلو ملګرو ته مې مېلمستیا ورکړی وای. خو دې زوی دی خپل ټول جایداد په فاحشو باندې برباد کړ او کله چې بیرته کور ته راغی نو تا ورته چا خوسکی حلال کړ؟ پلار یې ورته وویل زما زویه ته تل زما سره یې او زه چې هر څه لرم هغه ستا دي. خو اوس باید جشن ونیسو او خوشحالي وکړو ځکه چې ستا دا ورور مړ شوی و خو اوس بیرته را ژوندی شوی دی. هغه ورک شوی و خو اوس پیدا شوی دی.